د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته شوې. په همدې موخه د افغانستان د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال ښاغلي عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې مطبوعاتي ناسته ترسره شوه چې پکې د مشرتابه مقام استازي مولوي احمد جان بلال، د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست الحاج نورالدین عزیزي، د اقتصاد کمیسیون استازي، د مالیې وزارت سرپرست او د ګمرکونو عوایدو معین ښاغلي ملا محمد ناصر خوند او اړوند ادارو مسؤلینو او د خصوصي سکتور د بیلابیلو برخو استازیو ګډون کړی و. د مطبوعاتي ناستې پیل د ریاست الوزرا اداري مرستیال ښاغلي عبدالسلام حنیفي لخوا وشو چې د مالیاتو په برخه کې د رامنځته شوو اسانتیاوو یادونه یې وکړه. الحمدلله برای مکاتب و پانتونای خصوصی 4% مالیه انتفاعی که روبوار اخذ میشد برای 1 سال برای از اینان معاش شده است. و نکته دیگر برای حمایت از صنعتکاران ما برای تقویه زراعت و تجارت 7% مالیه موضوعی قراردادی که بود او برای از اینها معاش شده است. و دیگر برای تقویت صنعتکاران ما در سکتور صنعت 4% مالیه روبوار انتفاعی که بود این به 2% تقلیل داده شده است. با وزارت مالیه وظیفه داده شد که بررسی دوسیه هایی که از ولایت آموزش یا مربوط ولایت است این باید دوباره به ولایت انتقال شود و در آنجا از طریق یک مکانیزم بررسی صورت میگیرد. ورپسې د مشرتابه مقام استازي مولوي احمد جان بلال لخوا د رامنځته شویو اسانتیاوو په اړه تفصیلي خبرې وشوې او د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه دغې پریکړې د افغانستان خصوصي سکتور استازیو توت هرکلی وکړ. بناء واضح و باید شکرگزاری دیمون دارد که در باید بخورا بگویم حضرت عملی که سکتور خصوصی در افغانستان سرمایه دار و صنعتکار در افغانستان در باید ثابت کنه در پلتفرم د انکشاف لپاره جوړ شو نوز د وګړو شو او خپل سرمایه گذاري وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه اسانتیاوې رامنځته شوې دي.